السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. دوستان په دغه ویډیو کې به زه نن تاسو ته در وښیم چې تاسو څنګه کولی شئ چې د موبایل سکرین مې روټیټه کړئ. یعنې ملګرو که چېرته تاسو غواړئ چې موبایل هر رقم ته استعمال کړئ یعنې په یوه سایډ یا لینس کې یا پورټریټ نو هغه به تاسو څنګه کوئ. نو په دغه ویډیو کې به زه تاسو ته دغه طریقه درښیم. دغه ویډیو له موږ سره تر پایه وګورئ او ویډیو خامخا در سره لایک کړئ، له خپل ملګرو سره شیر کړئ او د دغه رقم نورو ښایسته ښایسته ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ، ځکه په دغه چینل کې موږ ستاسو لپاره هره ورځ دغه رقم ښایسته ښایسته ویډیوګانې اپلوډوو. د ملګرو زه د ویډیو په طرف ویډیو شروع کوو. نو ملګرو تر ټولو مخکې تاسو په خپل موبایل کې یو اپلیکیشن را ډاونلوډ کړئ. د دغه اپلیکیشن لینک ما تاسو ته د ویډیو په ډسکرپشن کې درکړی ده. تاسو ډېر په اسانۍ سره کولی شئ چې دغه اپلیکیشن له هغه څخه ډاونلوډ کړئ. نو کله چې ملګرو تاسو په هغه باندې کلیک وکړئ د هغه رقم سکرین روټیشن کنټرول دغه به تاسو چیز کړئ اوکې کړئ. نو ګور ملګرو کله چې تاسو پورټریټ وي هغه به پورټریټ وي، کله چې ملګرو تاسو لینډسکیپ وي هغه به لینډسکیپ ته واوړي. د هغه رقم که چېرې تاسو ریورس پورټریټ وي بیرته به پورټریټ ته ځي او د هغه رقم ریورس لینډسکیپ که چېرې تاسو وي هغه بیرته لینډسکیپ ته اوړي. نو ګور ملګرو که چېرې تاسو په اټو باندې کلیک وکړئ نو اخري اپشن یې اټو ده. کله چې تاسو په اټو باندې کلیک وکړئ بیا که ستاسو موبایل په هر رقم ته تاسو نیولی ولو هغه به اټومیټیک هغه رقم ته وي. ګور ملګرو اوس که زه موبایل هر رقم ته روټیټوم هغه به هغه رقم ته چیز کېږي، زما د موبایل سکرین به هغه رقم ته اوړي. نو ګور ملګرو اوس د موبایل سکرین دا رقم ته شو. اوس یې هر رقم تاسو موبایل استعمالوئ د موبایل سکرین به مې یعنې پورټریټ وي. نو ګوره ملګرو دغه اوس پورټریټ ده. دغه رقم که هر رقم تاسو غواړئ چې د موبایل سکرین بدل کړئ هغه رقم تاسو بدلولی شئ. نو ګوره ملګرو ډېر ښایسته او خوندور اپلیکیشن ده، باید ټول یې په خپل موبایل کې خامخا انسټال کړئ. نو په دغه طریقه سره تاسو کولی شئ چې د موبایل مکمله ډیزاین مې بدل کړئ. نو دغه اپلیکیشن ده ما تاسو ته د ویډیو په ډسکرپشن کې د دې لینک درکړی ده. تاسو ډېر په اسانۍ سره کولی شئ چې خاص د هغه اپلیکیشن له هغه ځای څخه ډاونلوډ کړئ. نو ملګرو خدای دې وکړي چې دغه ویډیو به ستاسو خوښ شوې وي. کوم ویډیو خوښ شوې وي ویډیو درسره لایک کړئ، له خپل ملګرو سره شیر کړئ او د دغه رقم نورو ښایسته ښایسته ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ، ځکه په دغه چینل کې موږ ستاسو لپاره هره ورځ دغه رقم ښایسته ښایسته ویډیوګانې اپلوډوو. نو ملګرو ملاوي په نورو ښایسته ښایسته ویډیوګانو کې په دعاګانو کې مې یاد ساتئ. د خدای په امان.